منصور برای فردای خواهرانش اشک می‌ریزد. اگر روزگار یاری نکند او چی خواهد کرد؟ اما این اشک ناکامی نیست. منصور 13 ساله برای آینده روشن خواهرانش زحمت می‌کشد. یگانه امید و تعلیم خواهرانش است. ما ځان باندې سختۍ راوستې ما ادب دا دی چې خویندې مې مکتب ته لاړې شي او درس وایي. زه دونه پیسې کوم چې کور لپاره څه ډوډۍ اوسم او خورګانو ته مې قلم و پنسل کتابچه اوسم. بامداد است و خواهران منصور به سوی مکتب می روند. آنان امیدوارند تا روز بازوی برادرشان شوند. روی می راته وایي به تاسو مکتب ته لاړ شئ خو زه د بې سواده پاتې شوم چې تاسو باید مکتب ووایم. مشکلات بی‌پایان زندگی این خواهر منصور را بیشتر از وی می‌رنجاند. سودا مرتضی به وقت راځي امری ډوډۍ به مرته ګټي نور جلیکان ته ګون مې مکش کې د مامم د سکالوي ته د منګه پلار. خواهران منصور از او امیدهای بیشتری دارند اما وی ما چې ډیر کار کوم بیا مې خور ته ویلې ځنن کار نه شوی خیال نن مې ډوډۍ کور ته مې راوړه بیا بل ورځ به تا راوړم یا ورته بوټونه یا ټیکری درته راوړم وای دا صحیح ده بیا دونه جګار خون شوی یم زه دونه ناهیلې شوی یم چې زه دونه کار نشم کولی چې خور لپاره هغه اوسم. منصور در یک منزل کرایی زندگی می کند. مادر وی می گوید پس از خدا یگانه امیدش منصور است. دغه زوی مې که یا وخته یا نه وخته راشي زړه مې پریشانه دغه یتیمانو ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. پلار یې دغسې ځوان جهانو به دغه مرض مړ شه دانه وه پکې بغل کې. منصور برای 9 تن از اعضای خانواده‌اش نفقه می آورد. د ورځې یو نیم سل 200 روپۍ پیدا کوم د کور چاره کیږي. خالی امونه وشي د کور چاره پی وشي. بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در کشور 1.2 میلیون طفل مصروف کارهای شاقند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال در افغانستان همه ادارات را در بخش اطفال مسئول می‌خواند. کوم مشران چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه که مدني نهادونه دي هغه که رسنۍ دي هغه که حکومت دی هغه که نړیواله ټولنه ده هغه که په کلي کې مشران د کلي مشران دي یا ملا امامان د ماشومان پر دې ټولو باندې حق لري. آگاهان به این باورند که با وجود سرازیر شدن میلیون‌ها دلار در این کشور حکومت و به خصوص وزارت کار و امور اجتماعی در بخش اطفال ناکام بودند. اما وزارت کار و امور اجتماعی میگوید پلان مسئولیت اطفال زیر دست آنان است. سال پیش روی برنامه جامع طرحی به اصطلاح مسئولیت ملی اطفال افغانستان یا برنامه ملی مسئولیت اطفال افغانستان رو دیزاین میکنیم. منصور از حکومت، خویش و نزدیکانش ناامید شده و میگوید تاکنون هیچ فردی با وی همکاری نکرده است. منصور از آمد زمستان نیز نگران است. او میگوید در فصل زمستان از یک طرف زمینه کار کاهش می‌یابد، از سوی دیگر دسترخوان خانه‌اش خالی تر از قبل خواهد بود. دار څوک د خپل غم هغه دی د بل چا غم نه کوي او داسې وخت راغلی چې ورور دې په درد نه خوري نو خپلوان به په درد وخوري. منصور از حکومت، خویش و نزدیکانش ناامید شده و میگوید تاکنون هیچ فردی با وی همکاری نکرده است. منصور از آمد زمستان نیز نگران است. او میگوید در فصل زمستان از یک طرف زمینه کار کاهش می‌یابد، از سوی دیگر دسترخوان خانه‌اش خالی تر از قبل خواهد بود.